د مړخره لیکونه څلورمه برخه دریم لیک په امبولانس کې لنډ سفر. ګرانې ملګري سرې مچۍ، له هر څه نه لومړی سلامونه او د نیش څوکه دې ښکلوم. درته ومې ویل چې په یو څه شور ماشور په امبولانس کې ښودم. اوس هغه پیښو ته غوږ شه چې له دې وروسته پر ما راغلي. 20 زره تیږې په سیند کې د کتاب پیښې او په امبولانس کې زما یوه ورځ سفر بلې خوا. زه یې اوږد په امبولانس کې سملولم. داسې فکر مې وکړ چې په ټکسي کې سپور یم. وویرېدم که ډریور کرایه راڅخه وغواړي. را په یاد شول چې زه خو مړ یم. فکر مې آرام شو. لا 500 متره وړاندې نه وتللي چې د موټر ماشین له کاره ولوېد. نور یې هېڅ کار ونه کړ. ډریور لکه سیاستمدار چې د خپلو سیالانو پر وړاندې ولاړ وي یو څه کنځلې یې وکړې. موټر یې وکوت، ماشین یې بیا له سره وکوت. هر څومره هڅه یې چې یې وکړه موټر له ځایه ونه ښورېده لکه پایه یې چې په ځمکه ننوتې وي. له موټره چې کوم خلک راټول شوي وو ویې ویل حتما ټول خلک باید یو ځای راټول شي ځکه موږ ټولنیز ژوند کوو. په زاریو یې وویل هېوادوالو اوس چې راټول شوي یاست دا موټر ټیره کړئ. ډریور څو زره له خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. خلک ټول تیت شول. هغه وخت ډریور خپل کلینر ته وویل ودې لیدل څنګه مې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه کړه. هر چېرته چې داسې مزاحم خلک ستا کار ته راټول شول او غوښتل چې لرې یې کړې ژر ترې د مرستې غوښتنه وکړه. باید د یو وړوکي کار غوښتنه ترې وکړې تر څو ترسره یې کړي. هغه وخت بیا وګوره چې څنګه تخت. ډریور چې څو نفره اوس هم ترې تاوېدل په څو سپېڅلو کلمو لکه ملت او وجدان په ویلو سره د مرستې غوښتنه وکړه. کومه ګڼه ګوڼه چې و هر یو غوښتل چې ځان وباسي. ډریور کوښښ کاوه چې موټر جوړ کړي. یو کس چې ځان یې لرې لرې کاوه ډریور ته وویل بې ځایه زحمت مه باسه، موټر چې هر ځای خراب شو هماغلته یې پرېږده. د ډریور کلینر وویل استاده پرېږده چې موټر ټیله کړو. ډریور وویل ته دې په ځای کښېنه، ته ګوره چې زه هغوی څنګه په غیرت راولم. وروسته یې سر له شیشې څخه راوویست او ویې ویل د خدای په خاطر هر څوک چې له خدای سره مینه لري دا موټر دې ټیله کړي. همدا چې د خدای په خاطر جمله د ډریور له خولې راووته خلک لکه میږیان له موټره راتاو شول او شور یې جوړ کړ لکه ځمکه چې وخوځېږي. هر یو له زړه نه زور واهه یا الله کړئ ملګرو هېوادوالو ټیله یې کړئ. هو 1 2 3 چا امر کوه چا زارۍ کولې خو هېچا د رښتیا زور نه واهه. په همدې خاطر موټر یوه ګوته هم حرکت ونه کړ. یا الله ملګرو یا الله دیني ورونو ای بابا لږه حوصله وکړئ. که دا امبولانس پر خپل وخت روغتون ته ونه رسېږي پوهېږئ څومره تاوان کوي. ټیله یې کړئ مسلمانانو ټیله ټول په یو ځای زور کړئ. یا الله هو داسې شور جوړ شو چې ته به وایې چې د ارشمیډس فورمولې کشړی وي او نړۍ ته له بیخه ټکان ورکوي. خو موټر د ګوتې د یوه بند په اندازه هم ونه ښورېده. یو ځل بیا له سره ها هو ټول په یو ځای هو. ډریور له پوزې خولۍ بهېدلې. له ډریور پرته نور هېڅ چا زور نه واهه. هغه هم په سیټ کې شرنګ ته ناست. که هغه هر څومره کوښښ کړی وای موټر حرکت نه کاوه. لږ پاتې یا الله هېوادوالو ټیله یې کړئ ثواب لري. ډریور وویل دا چې وښورېده دا چې له ځایه یې حرکت وکړ یوه شېبه هم نه درېږم. کلینر یې وویل دا چې وښورېده حرکت کوي. څه حرکت کوي؟ پرواز کوي. نعوذ بالله نور نشم کولی چې مخې ونیسم. یو سپین ږیري وویل د رجال مرسته د جبال حرکت. پلاره دا چې دې وویل دا څه معنی؟ زویه که زموږ مشران یې وغواړي غرونه په حرکت راځي. پلاره نه مې غوښتل چې حرکت وکړي، دومره کفایت کوي چې له ځایه وښورېږي. ماشومان هم د لویانو تر شا ټیله وهله. په بیرونۍ حلقه کې سپین ږیري او ښځې ولاړې وې. هغوی هم زور واهه. شور ماشور جوړ کړی و او په خپلو خبرې نور خلک په شوق راوستل. ټیله یې کړئ ورونو ټیله. څوک چې له خدای سره مینه لري ټیله دې کړي. له هر لورې هر چا خپل نظر وړاندې کاوه. که دا موټر په امریکا کې وای اوس به یې پرواز کړی وای. په امریکا کې څنګه پرواز کاوه هلته یې پرواز کاوه. په هر صورت دا ټول سامانونه بهرني دي. ښاغلیه بې ځایه زحمت مه باسه. دا حرکت نه کوي. هسې ځان پرې ستړی کوي. لومړی ځل چې برقي اورګاډی راغلی و هغه هم همداسې حرکت نه کاوه. ښاغلیه دا د بل هېواد اوبه او هوا لري. دا نو څه خبره ده. یو ځل له المانه یوه کښتۍ پیرودل شوې وه. کښتۍ په ساعت کې 20 میله 30 میله 80 میله سرعت درلود. عجیبه چلو شو. کښتۍ له هغه ځایه په همدې سرعت راغله. دلته یې 1 میلي متر هم حرکت ونه کړ. ښاغلیه د سیند څپو هم کښتۍ ته ټکان ورنه کړ. کله چې د کښتۍ مخ تاو کړه کښتۍ حرکت وکړ. کله چې زموږ اوبو ته مخ راتاو کړ کښتۍ بیا ودرېده. دا څه ډول خبرې اورم؟ په هغه وخت کې دا خبر په ورځپاڼو کې هم خپور شوی و. نه دی دی لوستی؟ څنګه یې زموږ په اوبو کې کار نه کاوه؟ ماشین باید د هر هېواد د اوبو او هوا مطابق جوړ شي چې کار ورکړي.
وروره دا خبر رښتیا ده زموږ د سیمې بسونه په بل هیڅ ځای کې کار نه کوي خو زموږ په سیمه کې داسې ګرځي لکه ساعت څنګه کار کوي ځکه د الله کلمه چې د ډریور پر سر پورې ځوړنده ده د هغه په زور کار کوي د دې خبرې دلیل هم دا ده چې ډریور په سر د الله نوم نشته دا د کافرو د لاس کښتۍ ده او دا دلته هیڅ کار نه کوي یوه خبره ده موږ له خدایه ناخبره یو چې دا محال دی ملګرو دا خبرې پرېږده لږه مرسته وکړئ ټولو په یو ځای هو بیا رش جوړ شو یو ځل بیا 1 2 3 هو ستړي شولو بابا لږه دمه راکړه یو سګرټ به ووهو ښاغلیه هغه پخواني وختونه پخواني مالونه وو اوس هغه ورځې کومه دي هغه وختونو کې مو چیریان درلودل په هغه وختونو کې به یوه چیري سرتیري په خپلو بریتونو کې دښمن ځوړنداوه ورته کتل به د چې څه بریتونه به یې درلودل یو وخت مو نظامي ګزمې درلودې کله چې به یو سرتیري ډول وغږاوه ځمکه به وښورېده د دښمن زړه به وچاوده په هغه وختونو کې به سرتیرو په بیړیو کې سفر کاوه کله چې به یوه سرتیري غږ وکړ دریاب به طوفاني شو او د دښمن کښتۍ به ډوبې شوې دا څه اورم تاریخ دا هر څه خوندي ساتلی دي اوس زموږ ورځ او حال وګوره 50 نفره دلته راټول شوي یو زوړ امبولانس له ځایه نشو خورولی په خدای چې رښتیا وایي ته ورشه هغه سرتیری او د هغه ډول راوړه چې سرتیری یې ووهي ته بیا ګوره چې څنګه د الوتکې په څېر راوځي زما د ډول خبرې زړه ته نه لویږي چې یوه المانه کښتۍ دې په اوبو کې بنده پاتې شوي مسلمانانو ورونو یو کار وکړئ یا الله زمره یو ټیله یې کړئ ډریور چې به موټر ته ټیله ورکوله په خولو کې به ډوب شو ډریور وویل کله دې ځایه وخورېږي نوره لاره په خپله ځي دا کښتۍ اورګاډي او بسونه چې په نورو هیوادونو کې ګرځي ولې زموږ په هیواد کې له ځایه نه خورېږي د دې لپاره چې د نابلدۍ احساس کوي هغه بل ښاغلي مخکې وویل چې د اوبو او هوا تاثیر دی هو دا موټر د همغه هیواد د اوبو او هوا مطابق جوړ شوی دی زموږ اوبه او هوا ورسره جوړه نه ده لکه انسان هره هوا په انسان ښه نه لګېږي د ځینو لپاره د غره هوا ښه ده د چا لپاره د سیند هوا او د نورو لپاره بیا د دښتې او بیدیا مهرباني وکړئ زموږ د هیواد په څیر هوا په بل کوم ځای کې پیدا کیږي استغفر الله زموږ د هیواد اوبه او هوا هیڅ خو نه لري زما د خبرې هدف بل څه و هدف مې دا و که موږ په خپله فابریکې درلودی ټول ماشینونه به مو د خپل هیواد د اوبو او هوا مطابق جوړول ای بابا لږې ټیله کړئ ټیله یې کړئ ټول په یو ځای هله د خلکو غږونه دومره لوړ و لږ پاتې و چې له یاده مې وځي چې زه مړ یم غوښتل مې چې د امبولانس په ټیل وهلو کې مرسته ورسره وکړم د مرګ یوه بدي همدا ده که چې وغواړې له ژوندیو سره مرسته وکړې هم یې نشي کولی ګرانې ملګرې سرې مچۍ ټولو به یو ځای د دې کوښښ کاوه چې امبولانس چالان کړي یو دم موټر له شانه راغی او زموږ په امبولانس ولګېد په دې ټکر سره زموږ موټر وښورېد او ماشین یې کخ وکړه وروسته لکه یو ساتونکی سپی چې په غله حمله کوي مخکې یې خیز کړل موټر په سرعت شو او حرکت یې وکړ داسې لکه چې الوزي ډریور رښتیا ویلي وه که یو ځل حرکت وکړي بیا یې څوک مخه نشي نیولی د موټر سرعت زیات شو ورو موټر ګرم شو د موټر په ګرمېدلو سره ډریور ورخطا شو کلینر ته یې وویل د بل انډیوال د شاله خانه په زور وهلو اوس دا موټر نه ودرېږي ګران استاده ګرانه څه شی دي زویه ګرانه څه شی کولی شي دې موټر مخه ونیسي زه دننه په موټر کې وم نه مې شوی کولی چې بیرون ووینم خو څو ځله د بیړني حالات له نښې تېر شو خو ډریور ونه شوی کړی چې د موټر مخه ونیسي په کلینر باندې په غوسه شو زویه په دې کې د تیل اچولې که د نفرت غوړ کلینر یې هېڅ ونه ویل د استانبول پر سړکونو وګرځېدو د خدای فضل چې هیڅ کومه پیښه رامنځته نه شوه د خپل ځان لپاره نه د ډریور او کلینر لپاره د خدای شکر کوم ګرانې ملګرې سرې مچۍ په امبولانس کې لنډ سفر لکه د اختر چکر داسې و په بل لیک کې به درته د دې چکر کیسه هم وکړم ښایي مخ به دې په دومره سیاسي بحث زنګونو وهلی وي تر څو دې په خندا راولم د الله په امان ګرانې سرې مچۍ په مینه مړ خر نور بیا